بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې ستاسو عزتمندو مشرانو همزولانو او کشرانو ته ښه راغلاست وایم او زموږ د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې ډالۍ تاسو ته وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام په سر کې ښاغلی حقیقت امید هیله کېږي چې ستاسو سرته راشي او دا نننۍ ستاینه غونډه د قرآن عظیم شان په څو آیاتونو سره پیل کړي. حقیقت امید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نړۍ مننه د حقیقت امید نه